د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې په لومړي وار او ناڅاپي سفر کابل ته د زلمي خلیلزاد تګ او د طالبانو نه په تحفه کې ټرمپ ته د امریکایي بندي رسولو یې د افغانستان په رابطه نوي بحثونه څېړي. یو باور دا دی چې طالبانو ته د ادارې د بدلون، اصلاح او حاکمیت د مشروعیت په رابطه سخت پیغامونه رسول شوي. بل باور دا دی چې دا ځل خو خلیلزاد د پلاوي ترجمان و مګر د افغانستان په اړه د نوې لوبې لپاره په ډېر قوي موقف باندې را روان دی. او بل باور بیا دا دی چې امریکا وښوده له طالبانو سره یې هم د جمهوریت په نسبت څو چنده پیاوړي چینلونه فعال دي، خو په بله بڼه. هو پاکستان، ایران او چین ته هم له دې سفر سره تړلي پیغامونه غوټه کیږي، مګر هر څه چې دي دغه سفر د طالبان زیات خوشحاله و او پاکستان دومره اندېښمن شوی چې پر سبا یې افغانستان لپاره ځانګړی استازی کابل ته په نااعلان شوي سفر رسېدلی او سیاسي طنزونه هم شوي دي چې ګواکې پاکستان غواړي معلومه کړي چې خلیلزاد کابل کې څه کول. خلیلزاد رښتیا په کابل کې څه کول؟ سلامونه، زه سعید شینواری یم. نن یې درته په سپینو خبرو کې له خپلو درنو مېلمنو سره راسپړم. ما سره مېلمانه دي له کابل نه د سیاسي چارو شړونکی ادریس محمدي زازی، له استرالیا نه د افغانستان د تاریخ ټولنې مشر ډاکټر نور احمد خالدي او لندن نه د پوهنتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم. سړي مشر پخیر راغلی ټول. مهرباني. زه به تاسو نه راپیل کوم. زازی صاحب، کابل کې ګمانونه څه دي؟ د خلکو خولې چې تاسو راګروئ هغوی څه وایي؟ طالبانو مشران څه وایي؟ دا سړی څه دپاره راغلی و کابل ته، غیر له دې نه چې د بندي تبادله یا د بندي د غوښتنه وکړي؟ شینواری صاحب، سلامونه نیکې هیلې تاسې ته، حاضر مجلس کې مېلمنو ته او ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ او تر دم د ډېر روژه په خیر نیولې وي. شینواری صاحب، تعبیرونه خو تاسې هم وکړل، خو یو څو تعبیره نور هم دي چې کابل کې تعبیریږي. یو تعبیر دا دی چې اسلامي امارت پر خپلو پالیسیګانو کې، خپلو سیاستونو کې دا ځلې تغییرات راوستي دي. دا ځلې به سیاستونه، دا ځلې به پالیسیګانې اقتصادي محوره وي، سیاست محوره وي، بغیر د کوم تضاده، بغیر د کوم مشکلاتو، بغیر د کوم ناندریو، بغیر د تیرو هغه کوم مشکلات چې دوی سره وو، یا شل کلنه مبارزه چې وه یا شل کلنه جګړه چې وه، بغیر له ټولو هغو تا ویلي ما ویلي په تېرو وختونو کې طالبانو یو باب پرانیستی دی چې هغه کې به تعامل نقطې له نړیوالو سره، بالخصوص له غرب سره، پر هغه محور باندې وي چې کوم محور تقریبا پر 15 د اګست باندې په یو بیاني غونډه کې، تصویري غونډه کې البته، مجاهد صاحب دلته په داخل د افغانستان اول ځلې چې رسنیو سره مخ ته راغلو، ویل چې موږ به دا ځلې پالیسیګانې، سیاستونه، خپل فعالیتونه، خپل هغه نړیوال ارتباطات پر اقتصاد محوره پالیسیګانو باندې راچرخوو او دا ځلې حتی موږ امریکا ته هم بیا ځلې راغلاست وایو، خو د یو سیاستمدار په توګه، د یو تجار په توګه، د یو سرمایه ګزار په توګه بیا راوګرځي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، په سرمایه ګزارۍ ترڅنګ د افغانستان کې خپل کونسلګري او سفارتونه خلاص کړي. یو تعبیر دا دی. بل تعبیر دا دی چې په داخل د افغانستان کې عام ولس دا تعبیروي چې گویا د امریکا او د طالبانو ترمنځ ارتباطات په مساویانه یا متوازنه ډول باندې روان دي. هیڅ نوع مشکلات په راتلونکي کې چې هغسې انګېرنه کېدله چې ګویا د ټرمپ د راتګ څخه وروسته به افغانستان د نورو فشارونو لاندې هم راشي، د اقتصادي او سیاسي فشارونو ترڅنګ به دا ځلې ګویا ټرمپ جدي شخص دی او جدیت ښیي او غوسهناک دی او خپل سیاستونو کې غوڅ او قاطع دی. دا ځلې به کېدی شي بیا ځلې د 2001 په شان باندې د B52 تیارو څخه کار واخلي که چېرته اسلامي امارت دوی خبره ونه مني. گویا دغه فکر او دغه خیال، دغه تفکر او دا پیشبینیګانې د پاکستان، د ایران په شمول سیمه کې نور ګاونډیانو هم دا تشویشات او دغه خیالات په سر کې سره درلودل چې ګویا د ټرمپ راتګ سره به اسلامي امارت سره نور هم فشارونه اقتصادي او سیاسي زیات شي. د دې ټول راتګ سره یو نوې فضا خپره شوله، یو نوې خیال خپور شولو، یو نوې امید خپور شولو چې ګویا دا ځلې به افغانستان د جنګ پر لور نه وي، دا ځلې به طالبان د نړیوالو سره د تفاهم او د افعام او د سیاست او د ډیپلوماسۍ ژبه غوره کوي. ولې دومره ناڅاپي د طالبانو په دریځ کې داسې نرمي لیدل کیږي؟ دغه اقتصادي بندیز، د پیسې چې بندې کړي، دغه پروژې چې بندې کړي،
دغه شیانو سره دا څه تړاو لري؟ زه داسې خبر شوم چې خلیلزاد ګواښونه هم وړي دي، ورته ویلي دي چې بندیان مې راخوشي کوي، ورته ویلي دي چې وسلې مې بیرته راکوي، ورته ویلي دي چې اداره مو درسمه کوي، 4 کاله مو په کوم ډول باندې تیر کړل دا د منلو نه دي، ورته ویلي دي چې حتی باګرام باندې خبرې شوي. شینواری صاحب د دغو خبرو غوڅ پخلی نه ده شوی چې ګویا یا اسلامي امارت دا منلي وي یا هم غرب دا خبره تقریبا پر رسمي ډول باندې منلي وي، خو دا شایعات دي چې ګویا پر دغه موضوعاتو باندې هم بحث تر شوی وي. هغه بحث پر هغه موضوعاتو باندې تقریبا د څو میاشتې یا د څو هفتې د څو ورځې محدود کیږي چې پر دغه موضوعاتو باندې امریکا سره اسلامي امارت لاس او ګریوان ده. خو زما پر اند باندې چې امریکا په شمول نړیوالو سره اسلامي امارت مناسب او متوازی سیاست غواړي، نه صرف امریکا سره بلکې چین سره، بلکې روسیې سره، امریکا سره، اروپا او استرالیا سره غوښتونکي د اوغاړي ترڅو وکولای شي بهرنیو پالیسیګانو کې پرېښه هم تکیونه کوي چا سره هم مبارزې ته لاړ نشي. زه راځم تاسو ته بیا هم. نادم صاحب تاسې د خلیلزاد له دفتر نه ډېر زر خبرېږئ، معلومات هم درته ډېر ژر را رسیږي. خلیلزاد په ناڅاپي ډول باندې د سفر هغه اصلي معنا څه کیدای شي؟ دی خو په دې سفر کې ویل کېږي چې د ترجمان په حیث تللی و، داسې هم امکان شته دی لیدل کېږي چې ډېر غټ سړي په توګه باندې د افغانستان لپاره د پخواني موقف نه په غټ موقف باندې را څرګندېدونکی دی، یوه نوې لوبې پیلېدونکې ده. تاسو څه فکر کوئ چې څه دپاره دا سړی تللی و او نوې پیلامه څه ده؟ سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته په بحث کې او درنو اوریدونکو ته. تاسو ګورئ اول خو دا چې ځینې افراد اشخاص چې تلویزیونو ته راځي او داسې بی‌مسئولیت سرگندونی کوي چې گویا خلیلزاد یک مهره سوخته است و خلیلزاد هیچکاره است و خلیلزاد از بین رفته است و حرفایی که داسې خبرې چې کوله اوس دا ثابت شو چې په امریکا کې په دې پرمختللي هیوادو کې دا مسله نه ده. هغه شخصیتونه چې د دوی د هیوادو په ګټه کار کولی شي، ایکسپرت دي، دوی نه ګټه اخلي او دا هېڅ وخت مورې سوخته نه دی. خصوصا ډاکټر خلیلزاد چې په کلونو کې د جهاد د وخته چې پیل شو په افغانستان کې مطرح سړی و، د افغانستان په مسایلو کې مطرح و، په افغانستان کې سفیر تیر شوی د امریکې او خاص استازی تیر شوی، په عراق کې سفیر، په ملګرو ملتونو کې استازی و، حتی یو وخت د امریکې کاندید خارجه وزارت کاندید هم و په اوله دوره د ټرامپ کې. یعنی داسې نه دی چې دی د ترجمان په حیث ولاړ شي. خبره دا ده چې خلیلزاد د طالبانو سره اړیکې لري او د دوی سره همیشه یعنی یو میاشت چې دوی سره اړیکې ولري، خبرې دوی ته وکړي. او د اوله چې طالبان راغلي دي همیشه خلیلزاد پر دوی باندې انتقاد کړی دی د مکتبو په حساب باندې چې دروازې خلاصې کوي او تاسې واده کړی دی. حتی د شهابالدین دلاور هغه کلیپ یې خپور کړی څو ځلې چې تا خو تاسې واده وکړئ چې تاسې مونږ ښځو ته کار ورکوو، ښځو ته ممانعت د تحصیل نشته، اوس ولې تاسې دا کار کوئ؟ همیشه د خلیلزاد خپل موضوعګیري دولت. او بل خلیلزاد همیشه ویله چې هغه 4 مادې چې مونږ په دوی کې تصویب کړي توافقنامه کې یو ځینې نه دي عملي شي، دا باید عملي شي. یعنی یو وسیع البنیاد حکومت په افغانستان کې راشي. دا همیشه د خلیلزاد په دې باندې ټینګار کړی دی او دا مسله چې اوس د زنداني خود شوی دا د خلیلزاد په وسادت شوی دی او دی د طالبان سره اړیکې نیولې چې دا کار وکړي د وسنیت په خاطر. په دې چې طالبان د اوله د دوی سیاست داسې و چې مونږ د ټولو دنیا سره تعامل غواړو، د هیچا سره دښمني نه غواړو، حتی د امریکې سره مونږ غواړو چې امریکې د خپل قونسلګري دلته خلاصې کړي او د افغانستان سره اړیکې ولري. همیشه دوی دا خبره کړې دی، حتی متقي په کراتو ویلې چې موږ اقتصاد محور سیاست اختیاروو او نه غواړو چې د یو چا په دوستي کې د بل چا دښمن اوسو. حتی روسیې ته په کتو او چین ته نورو ته دا خبره. نادم صاحب زما مقصد دا و چې اوس دا سړی څه دپاره تللی؟ ستاسې معلومات څه دي چې هلته یې څه کړي دي، څه غواړي او څه به وکړي؟ ګورئ ټرمپ ډېر جدي دی. اول خو د بګرام د هوایي ډګر چې همیشه ویل دي، حتی په انتخاباتو کې دا مسله یې ویلې، همیشه په کراتو دا مسله چې دا د موږ دپاره حیاتي اهمیت لري، په دې چې چین ته ډېر نږدې دی، د بازدارنده
میدان په حیث باندې د چین په مقابل کې موږ د میدان استفاده کولای شو او همیشه انتقاد پر بایدن کولای چې ولې ته وتلی بل هغه سلاح او مهمات چې په امریکا کې پاتې دي په دغه کې په افغانستان کې پاتې دي دا موږ اخلو. هغه خبره بل دا ده چې طالبان ضرورت لري په دې چې د خپل طالبان هم د اړیکې اتمن کړي دي چې دوی ورشي افغانستان ته په دې چې تاسې پوهیږئ چې هیڅ د هیواد جرأت نشي کولی چې افغانستان رژیم په رسمیت وپېژني. حتی روسیه چین ایران چې د امریکا سره دښمني لري دا جرأت نه دی کړی. بل دا چې په دغه وضعیت کې چې د افغانستان او د پاکستان په د مناسباتو کې ډېر تقبال راغلی دی او دلته دفاع وزیر د پاکستان تهدید کړی چې موږ په افغانستان باندې یرغل کوو. دلته طالبان خو دا شریکي جنگ نه دی چې دوی جنگ وکړي یا بوشتي کېږي په جبهي جنگ کې دوی پاتېږي. بل دا چې دغه سلاح او مهمات چې په افغانستان کې دي متخصصین ته ضرورت لري چې دوی ته وښیي. بل دا چې دغه سلاحوي چې دوی لري مهمات ته ضرورت لري دا ټول ضرورت ټول د امریکا څخه دی. دغه وسایل او مسایل دي چې دوی اړ کړي دي چې د امریکا سره امریکا هم غواړي چې تعامل وکړي. په دې چې تاسې ګورئ روسیه پاس له دې چې د ټرمپ پوتین خبرې سره وکړې روسیه وایي چې تر اوسه هم طالبان د موږ په تور لیست کې دي الان چې مخکې دوی دا عدلي وزارت ته وظیفه ورکړې تاسې یو لایحه پاس کړئ چې موږ دغه لایحې په اساس باندې موږ وکولی شو چې دوی د تور لیست وباسي. اوس دوی خپل ته د خبرو تر شا سوي دي یعنې چې د امریکې د روسیې په منځ کې کوم جاري سوی دی چې دوی د آیت پس له دغه ټلیفوني دغه نه دوی افغانستان ته راغله. ډیره زیاته مننه. استاد خلیدي تاسې پکې څه وایاست؟ یو مېلمه مو وایي چې طالبان داسې کوم فشار لاندې نه وو چې خلیلزاد ورته راغلی بلکې خلیلزاد او امریکا دا درک کړې وه چې د دې خلکو سره نور تعامل وشي. بل خواته نادم صاحب وایي چې طالبانو په زوره یو ډول بلنه دوی له ورکړې وه چې راشي موږ په کوم ستونزو کې یو دغه ستونزې دواړه لوري سره حلولی شو. حتی دا خبره زازي صاحب رد کړه چې ګواکې په وسلو پسې به غوښتنې پسې به راغلي دوی ګواکې د باګرام هوایي ډګر پسې به راغلي. بل خواته نادم صاحب وویل چې نه دا د امریکا ضرورتونه دي او دا به غواړي او تعامل به پرې کوي. تاسې څه وایاست؟ خلیلزاد څه دپاره کابل ته تللی؟ سلامونه شینواری صاحب، زاهد صاحب، ندیم صاحب. د دوی د خبرو په ادامه زه دا غواړم چې ووایم چې زه نه غواړم چې تکرار کړم هغه شیان چې ندیم صاحب وویل او زاهد صاحب وویل. اول دا چې طالبان د اول ورځ نه چې پر قدرت راغلي تر اوسه پورې دوی غوښتل چې امریکا سره ښه اړیکې ولري. طالبان فراموش ونکړو چې د امریکا په توافق په قدرت راغلي دي د دویم ځل لپاره. همدا خلیلزاد و چې دوی په افغانستان کې قدرت ته راوسته. د دوحې د توافقنامې د امضا په اساس چې د جمهوري نظام تر شای په تیغ وویلو دغه طالبان په قدرت راغی ځکه چې د جمهوري دولت بینالمللي مشروعیت د منځه وړ د دوحې تړون چې و. نو خلیلزاد طالبانو سره ډېر ټینګې اړیکې لري څنګه چې نظیم صاحب او د ډېر وخت دوی سره او فراموش ونکړو چې خلیلزاد د ټرمپ د لومړي دورې په ریاست جمهوري کې طالبان سره خبرې کولې. دا توافق هم چې وشو د لومړي د ځل دپاره د ټرمپ په ریاست جمهوري او د دې په هدایت شوې ده. حتی کتو د ټرمپ امنیتی چارو مشاور په اول دوره کې دغه کتاب ولولئ هغه په کې لیکي چې ټرمپ هدایت ورکړی و ته خلیلزاد ته او پومپیو ته چې وزیر خارجه و چې تاسو طالبانو سره په ژر توګه په 3 میاشتو کې یو توافقنامه امضا مګر دوی ورته وایي 3 میاشتې کې نه کېږي دا لوی خبرې پکې دي منځ کې دي. حتی
ټرمپ پیشنهاد کړی و چې طالبان ته تاسو پیسې ورکړئ که امکان لري چې سرمایه‌گذاري وکړي خو دا توافق ترلاسه کوي چې د هغې په اساس امریکا د افغانستان نه ووځي. یعنی د ترامپ کوشش هم دا و چې د افغانستان امریکایی عساکر خارج کړي. اما موضوع بعضی مخفی پروتکلونه د دوی په منځ کې موجود دي چې هغه تر اوسه پورې عام شوی نه دی. په کانګرس کې عام شوی مګر په عامه توګه. یو موضوع هم دا د بګرام هوایي ډګر دی چې امریکا دا خلیزات چې اوس راغلي طالبان سره خبرې کوي، خو دای خو همدې متقین نور سره هم په همدې توافق رسېدلی و چې بګرام هوایي ډګر چې دی د CIA ته اجازه ورکړي چې په دلته موجود وي. ځکه چې ترامپ څو ورځې مخکې وویل چې د بګرام نه تر سینکیانګ د چین پورې 1.5 ساعته پرواز دی فاصله. یعنی که امریکا وغواړي د چین د کمربند او بلت د پروژې تر تاثیر فشار باندې راوړي، افغانستان یوازې مرکز دی چې دوی غواړي ځکه چې دا پروژې د سینکیانګ شروع کیږي او هلته دا د اسلامي جنبش ترکستان شرقي هلته پروت دی. هغه دا یو که تروریستان ورته وي که مجاهدین ورته خلک وایي دا همالته فعال دي او امریکا هغوی ته کمک کوي، هغوی ته وسلې رسوي، هغوی ته کمک کوي. نو دا د بګرام موجودیت د CIA لپاره ډېر اهمیت لري. دا پروتوکول موجود دی د طالبان سره. که خلیزات یو موضوع به همدا خبرې وي د متقي سره چې تاسو دا تعهد چې کړی و دا تعهد ته تاسو باید پاورجا اوسئ. بل دا خلیزات چې اوس راغلی ده په رسمي توګه په ظاهر کې په رسمي توګه نه دی راغلی، ځکه چې د امریکا د خارجه وزارت وایان د ویل چې دا زموږ کوم مامور نه ده، کوم رسمي وظیفه نه لري، مګر دا چې دلته راغلی دا د بندیانو د خلاصي لپاره کمک کړي چې د خلکو ترجمان دی. ځکه چې دا ترجمان چې ورته وایي خو دا یو نوم چې تاسو ورباندې ایښودل شوی کولی چې همدغه ده چې د څه لپاره راغلی و، ځکه چې ترجمان په پښتو پوهېده، په دري پوهېده، همدغه. مګر خو واضح ده دا ترجمان نه دی، دا د یو څوک لخوا وظیفه ورکړل شوې ده چې ته په کابل ته به ځې، تاسو به طالبان سره به خبرې کوي، په رسمي توګه نه، په غیر رسمي توګه. زما نظر دا دی چې وزیر خارجه د امریکا دې ته تلیفون کړی چې ته دغه سره لاړ شه، مګر په غیر رسمي توګه هلته دا مسایل چې موږ افغانستان سره لري چې دا د بګرام موضوع ده، دا د امریکایي بندیانو موضوع ده چې دا 3 تنه چوس خلاص شوي دي د جنوري له خوا نه تر اوسه پورې خو همدغه نه دي، نور امریکایان هم دي چې دغه آزاد شي. او بل دا چې د طالبانو باندې فشار چې دا مخکې ندیم صاحب ویل دا د ښځو مسله ده، دا د پراخ حکومت موضوع ده، دا د خلکو حقوق دي، دا مسائل دوی سره مطرح کړه. خاطر دا زما فکر دا دی چې خلیزات په غیر رسمي توګه د یو پرسنل انوای په توګه راغلی د عالی مقام مرجع چې د ترامپ نه دا اجازه اخیستل شوې ده چې دی لاړ شي کابل ته. ډېره زیاته مننه. زازی صاحب تاسو ویل چې طالبان په یو نوي نظر باندې د امریکا سره تعامل ته ځان چمتو بولي چې هغه اقتصادي لحاظ نه راکړه ورکړه لحاظ نیوسي. دلته خبرې نورې دي. هغه خلیزات چې طالبانو سره پخوانۍ هوکړې کړي دي د پخوانیو هوکړو د تطبیق پسې ګرځي، څنګه طالبان کولی شي چې هغوی سره نوې هوکړې وکړي؟ او دلته دا ټول دواړه ملمانه په دې باندې ټینګار کوي چې غوښتنې هم نورې دي. هغه غوښتنې چې تاسې رد کړې، مثلا د وسلو بیرته سپارل، مثلا د بندیانو ټولو بندیانو امریکا ته سپارل، مثلا د باګرام هوایي ډګر امریکا ته سپارل، او د ټولمنلي حکومت چې هغه زړې هوکړې پې شوي دي د هغې پلي کول، دا څومره امکان لري اوس طالبانو سره که چېرته طالبان رښتیا هم امریکا سره تعامل ته چمتو وي؟
شنواره صاحب ما رد کړي نه دي خو زه چې پر هغه څه باندې معلومات ونه لرم باور ونه لرم او تر ما پورې مسند یا اسناد رسېدلي نه وي زه نه څه تاییدولی شم نه زه څه رد کولی شم چې پر دغه رسمي سفر یا غیر رسمي سفر چې دغه مېلمانو ورته اشاره وکړله چې ګویا پر دغه موضوعاتو به خبرې شوي وي شنواره صاحب ما وویل چې پر دغه تړاو باندې د دواړو تړاوونو یا د دواړو پلوونو لخوا نه تر اوسه پورې داسې څه نه دي ویل شوي چې خلیلزاد سره بغیر د دغه موضوع څخه پر دغه موضوع باندې هم بحث وشولو خو یا تفاهم ته ورسېدلو یا ونه رسېدلو تر ما خو داسې څه نه دي رسېدلي یو پر هغه څه به تحلیل کوو چې ثبوت شوي وي مسند شوي وي او هغه د ثبوت قواعدو په صفت باندې پراته وي یو دویمه نقطه دا ده چې هغه څه په دوحې کې چې د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ د تړون پر نوم باندې امضا شولو اسلامي امارت وایي چې هماغه 4 مادې وي یا 4 وعدې وي چې اسلامي امارت باید امریکا سره ژمن پاتې شوی وي چې د امریکا اشخاصو سره غرض نه درلودلو د امریکا اشخاصو له افغانستان څخه بهر یو مشمول حکومت را جوړول وو چې هغه باندې موجودیت باندې خبره شوې وي امریکا وی چې نه الته بیا نور نقطې ورسره وي یا غیر سره زمینی وي تر اوسه پورې هغه زمینی د اسلامي امارت د چارواکو تر امضا لاندې تر اوسه پورې امریکا هم نه نشر کړي نه دي مستند کړي چې دغه شیان طالبانو منلي دي خو د څخه انکار شوی دا د څخه د اسلامي امارت د چارواکو چې ما خپل تشتون درلودلو دلته خصوصي رسنۍ چې هغه سره د بهرنۍ چارو وزیر مصاحبه درلودله شغل چې هغه د سره ایت ضمیمه بل نشته چې موږ امریکا سره تړون ور باندې کړی و تفاهم تر سره رسیدلی وو یا بل خو زما پر آن باندې چې پر دغه نقطو باندې باید غور سره وشي لکه د مکتبونو مسله شوله اما شمول حکومت شولو د پانتونونو مسله شوله دلته په شکل د اشکال باندې د حکومت هغه پراخ بنسټ نظام شولو په شکل د اشکال باندې د جرګې جوړول شول هغه بیا د صرف د امریکا غوښتنه نه د هغه دلته په داخل افغانستان کې د ولسونو غوښتنه ده د قومونو غوښتنه ده مشرانو غوښتنه ده کشرانو غوښتنه ده او د یو پراخ بنسټ حکومت هغه حکومت چې غواړي چې صلح او کلونو راتلونکو لپاره اقتدار کې اوسېږي او هغه حکومت لپاره هیڅ نه اندېښنه او ګواښ پر راتلونکي کې نه وي هغه حکومت بیا دغه اړخونو ته فکر او افکار لري او ورته نیولي وي چې څنګه وکولی شم په شکل د اشکالو باندې حکومت پراخ بنسټه کمه شي دغه بنسټ قوي وي او پراخ قوي هر قوم هر ملت هر ژبه طرف هر سم ځان پکې تمثیل کړي او وویني او دوی فکر څوک ونه کړي دا یو حزب یو حرکت یو تحریک څخه منځته راغلی حکومت دی او په شکل د اشکالو باندې که د تعلیم د تاثیر ده هغه حکومت چې غواړي چې 100 کلنه دوره طی کړي یا مزل وکړي هغه لپاره پروګرام جوړ کړی وي هغه بیا پر تعلیم او تحصیل باندې ځان سنبال هغه قوم هغه ملت هغه ولس هغه حکومت هغه نظام چې پر تعلیم او تحصیل باندې سنبال نه وي هغه بیا ډېر زر غولول کیږي هغه ته ډېر زر بازی ورکول کیږي په دې معنی چې هغه ته بیا دغه ارزښت نه لري چې دا ملي ارزښتونه دي او دا شخصي ارزښتونه دي دا د ملت لپاره مضر تمامېږي یا دا د ملت لپاره ګټور تمامېږي یا فایدهناک تمامېږي یا د افغانستان ښېګڼه په څه کې ده یا بربادي آبادي په څه کې ده هغه بیا په شکل د اشکالو باندې هغه دښمن چې په سنگر کې نازه او دغه موقع څخه په استفاده بیا زما بې تحصیل او بې تعلیم ځوانانو څخه یا پیغلو څخه په دغه مبارزه کې استفاده کوي لکه په دغه 40 کلو یا 40 کلو یا 50 کلو کې چې وشوله تقریبا د ځینو شاهدان زموږ پلرونو او د ځینو شاهدان موږ او تاسو وو چې په دغه مبارزو کې ترې وشوله هغه حکومتونه چې غواړي چې اقتدار 100 کلن وي هغه بیا د تعلیم او تحصیل لارې د تعلیم او تحصیل د څراغونو لاس کې نسی غواړي چې هغه باندې رفتار وکړي درېمه نقطه چې هغه یو جرګې او یا د ملي جرګې یا د سترې جرګې یا د هغه جرګې چې د افغانستان تقریبا عنعنات دي رسم رواج دي زموږ فرهنګ دی زموږ کلتور دی تقریبا دغه 200-300 کلونه هم تر 200 کلونو پورې دغه عنعنات او دغه جرګې هغه افهام او تفهیم په افغانستان کې ریښې لري چې هغه ملي جرګه راوغوښتل شي په شکل د اشکالو باندې چې ملي جرګې نو مرکوي شورا نو مرکوي خو په هغه کې د اشخاص وي چې هغه پر یو حزب پورې یو تحریک پورې یو خوځښت لوی جرګه ذهنیت پورې مربوط نه وي هغه عام شمول وي چې هغه وکولای شي په شکل د اشکالو باندې حکومت ته ملا ور وتړي
حکومت ته اساسي قانون ور معلوم کی، حکومت ته هغه منشور ور معلوم کی، حکومت ته تګلار ور معلومه کی چې دغه تګلار ده پر دغه کې کامیابی ده، پر دغه کې ناکامي ده، او دغه لار غوره کړي او دغه لار څخه پرهیز وکړي. زما پران باندې چې دغه خبر باندې چې دلته زموږ ملمنو اشاره وکړه چې ګوره خلیلزاد سره پر دغه باندې باز شوی، زما پران باندې زه نه دا تاییدوم نه زه رد کوم، ځکه چې دغه ثبوت او شواهد او اسناد تر ما پورې نه رسیدلي چې بغیر دغه بیانونه پر دغه موضوعات باندې هم باز شوی. خو که چې ته باز شوی وي، اسلامي امارات چارواکي هغه اشخاص چې پر دغه رس کې وظیفه لري یا د خپل خبرې اترې فیصلې موثر تمامېږي، باید دغه پریکړې دغه کارونه باید د ملت لپاره وکړي. یو خبره شنوار څه بل کوم تاسو سوال نیمګړی پاتې نشي، هغه اسلحه هغه تجهیزات هغه سامان آلات چې د امریکا څخه په افغانستان کې پاتې شوي دي، هغه د تیښتې په حالات کې پاتې شوي دي، او د تیښتې حالات کې چې هر څه پاتې شوي وي، چې هر چا بریا حاصله کړې وي، بیا بریالي شخص تر ولکې لاندې بیا راځي. زما پران باندې بیا د امریکا هغه ادعا چې زمونږ اسلحې راکړې، زمونږ اسباب راکړي، هغه غلطه ده. دویمه نقطه دې کې دا د شینوال صاحب محترم چې امریکا له دې ځای نه وتله، هغه ډېر په بې بندوباري سره وتله، بې مدیریت او د بې ترتیبه سره وتله. ثبوت او شواهد دې خبرې شته دي چې حتی امریکا له بګرام څخه وتله، لکه د میدانوي څخه وتله، حاصل قصد له نورو مرکزونو څخه وتله، حتی ځان سره یې پکې نیولونه، هغه راډونه، هغه لینونه هم له ځان سره وړي وو. له امریکا څخه نه داسې قوي څه پاتې شوي دي، که پاتې شوي وي هغه د بریالي شخص چې هغوی ته ماته ورکړه، شکست ورکړه په خپلو خبرو باندې، دغه په ایمان باندې دغه پور بیا فکر کوم شخصي ملکیت بیا ګرځي. لنډ راته وایي زازی صاحب، تاسو چې دا کومې خبرې وکړې چې د ځینې شیان زه نه ردوم، نه راته ثبوت ثابت شوي دي او نه زه په بې ثبوته شیانو باندې غږېږم، خو هغه څه چې د واضح خبره د ټول شموله حکومت د یو مشروع نظام رامنځته کول دي، طالبان دغې ته څومره چمتو دي امریکا سره په خبرو کې؟ زما پران باندې چې امریکا هغه موضوعات او اسلامي امارات تر څو کوم پورې زه معلومات لرم، مجاهد صاحب سره بار بار په دې خبر ما ور سره خبرې کړې، ته د ملي تلویزیون چې د دوه د دریم فارمر څخه راستون شول، ما ته پوښتنه عمل ته د سټیج پر سره هم ته نه کړ، سوشل میډیا کې پرته ده، او چې پروګرام خلاص شول هغه څخه وروسته هم زه ورغلم. مل زما د دغه سوال تر څنګ نور پوښتنې هم دي، خو مخامخ مې نه کړ، پس د تلویزیون تر شا د کامرې تر شا کومه. اسلامي امارت هیڅ دغه نقطې ته چمتو نه ده چې هغه موضوعات یا هغه مضمونونه یا هغه عنوانونه یا هغه غوښتنې یا هغه پوښتنې چې د افغانستان داخلي عنوان تر لاندې وي، هغه سره پر امریکا سره تړون وکړي، هغه سره معامله وکړي. دا زما پر ان باندې د ما تر اوسه پورې کوم معلومات راکړل شوي دي، ما چې ورسره خبرې اترې کړې دي د مجاهد صاحب پر شمول باندې چې اسلامي امارات د امریکا سره پر هغه موضوعاتو باندې خبرې نه کوي، معاملې نه کوي چې هغه د افغانستان داخلي مشکلات لکه شمول حکومت ده، تعلیم ده، تحصیل ده، او دلته د ملي جرګې موضوعات. ډیره مننه. نادم صاحب ډیره جالبه خبره شوه، خلیلزاد سفر معنا څه شوه چې طالبان نه په باګرام هوایي ډګر باندې ورسره خبرې کوي، نه وسلې بیرته ورکوي، وایي چې دا زموږ دي، هوایي ډګر هم نشم درکولی، دا زه چاته ورکوم یا نه ورکوم، دا زما خپل کار دی. او د افغانستان په داخلي مسایلو ملي حکومت او دې شیانو باندې هم درسره نه غږېږم. نو بیا د خلیلزاد دغه سفر د منډه تړه د دې ګټه څه شوه چې د افغانستان ته بیا 4 کاله پس سر ورښکاره کړه؟ خو یو دا ده چې یو خو پیشنهاد دی، یو بیا فیصله ده. په پیشنهاد کې دا راځي سید صلاح مهمت چې پاتې دي، خو پلمه ده، بانه ده چې څوک وغواړي چې مداخله وکړي یو شی به پیدا کوي حتما. نو امریکا دا غواړي، یا مثلا هوایي میدان، دا خو داسې نه چې طالبان دلته هم چې خالدي صاحب د لویې جرګې نوم یې واخیسته، دا بیا یو غټه جرګې ته ضرورت لري چې آیا موږ دغه پایګاه امریکې ته ورکو، د چی شي پر بنیاد، پر کم منافع باندې، پر چی چې موږ ګټې چې موږ دا ورکو. اوس وګورئ په سعودي عربستان کې، په قطر کې، په امارات کې، په عمان کې، په ډیر جنوبي کوریا وګورئ، په جاپان کې، په جرمني کې، په ټولو ځایو کې د امریکا اډې شته دي. نو الان چې دوی هر هېواد خپل ګټې ته ګوري چې آیا دا زموږ په ګټه ده که نه ده چې دلته اډې په مقابل کې څه شی موږ ته امریکې راکوي. ممکن چې په دغه مسایل باندې بحث شوي چې اډه موږ ته راکړي، موږ تاسو ته څه درکړو، په عوض کې تاسې په رسمیت پېژنو، خپل اړیکې ستاسو سره ښه کوو. دغه سلام مهمات چې دلته پاتې دي تاسو ته درکوو. سلام مهمات خو دلته ورکشاپونه ضرورت لري، پرزجات ته ضرورت لري، اصطلاح کېږي، دلته کلچنکوف مرمي ته ضرورت لري. دغه مرمي د کوم ځای دوی اخره سلا چې لري خو ټول
د امریکې تولید دی او ټول مهمات په امریکې کې تولیدېږي. دا چې خلاص شي نو دوی چیرې د چا څخه اخیستی شي نه نشي اخیستی. دوی لاسته پاکستان ته تسلیمیږي. دا ټول هغه شیان دي چې هم طالبان ضرورت لري هم امریکا غواړي چې دلته پاتې. امریکا په $ملیاردو په افغانستان کې مصرف کړی دی او دا $ملیاردو دوی نه غواړي داسې مفت د لاسه ورشي او داسې ستراتیژیکه منطقه لکه افغانستان چې پر ایران باندې حاکم دی، پر پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه چې روسیې سره مرز دي حاکم دی، پر چین باندې حاکم دی او مرکز د توریزم چې پاکستان دی پر دغه باندې مثلا افغانستان حاکم دی. ګوري وضعیت د پاکستان کوم حالت رسیدلی، په حالت د تغییر دلته ضرورت دی چې یو جهاني قدرت وي چې دلته په اصطلاح تغییرات چې په پاکستان کې راځي یا تجزیه کیږي د دغه هرج و مرج او انارشي خواته ولاړ شي. دا ټول هغه شیان دي چې دلته په بحث کې ورباندې بحث کیږي. خو ډاکټر خلیل الله دا اوس هم دغه نن ماته یو پیغام راکړی دی په دغه کې دی عراق کې دی پر کردستان کې دی. پرون د مسرور بارزاني میلمه و خپل عکس هم راستولی دی دلته په عراق کې دی. اوس دلته چې عراق ته تللی هم ماموریت لري نو داسې نه چې توریستي سفر لري خو دا شخصیتونه خو حتما کار لري. افغانستان ته هم چې تللی دی ځینې ډېر شیان دي. اوس وګورئ په افغانستان کې د نظامونو رنګېدل هیڅ وخت د افغانستان په ګټه نه و. اوس هم که ښه دی که بد دی دغه جغرافیا دی د طالب په لاس کې دی. اما دلته بیا ځینې طالبان دي لکه عباس ستانکزی، لکه دلاور، لکه ملا برادر، لکه ملا یعقوب، لکه خلیفه. دا خلک د تحصیل د تعامل د دې شیانو د پیشرفت طرفداران دي. نو تاسې وګورئ دغه جنجالونه چې جوړ شوي دي. همالته په قندهار کې یو کس ناست دی امیرالمؤمنین هیبت الله چې د هېچا خبره نه مني خو بالاخره یو تصمیم باید ونیول شي د دنیا چې دا افغانستان بربادي خواته وړي. حتی خپل د طالبانو د مشرانو خبره هم نه مني. نو حتی زما په یاد دی دغه شیخ نورالله منیر وزیر د معارف چې ما یو ور ورسره کتلی و دغه یو نږدې کس ماته وویل چې منیر صاحب قرباني شو په دې چې هیبت الله امر کوي چې مکتبونو دروازه وتړه اما ده نه تړل بالاخره یې لرې کړې. حتی هغه عبدالباقي حقاني هم چې وزیر د تحصیلات عالي و هغه هم پر دغه باندې ګوښه شو د وظیفې لرې کړي چې پوهنتونونو دروازې نه تړلې. نو یعنی چې خپله په نظام کې ډېر کسان دي چې د تحصیل او د تعامل طرفداران دي او غواړي چې داسې عملي حکومت جوړ شي. نادم صاحب تاسې وویل چې کوم طالبان چې په تعامل باندې باور لري د امریکا سره په ښو اړیکو باندې باور لري تاسې خپله ورته ګورئ چې د خلیلزاد سره ښې اړیکې لرلې هغه ډېر څنډته شوي دي. هغه طالبان چې سرسختي دي هغه دا د بره سر ته راغلي دي. خلیلزاد په دغو طالبانو باندې په افغانستان کې په دې نږدې راتلونکي کې څه بدلونونه راوستلی شي چې تاسې وایاست چې طالبان هم مجبوره دي چې تاسې وایاست چې امریکا هم غواړي افغانستان د لاسه ورنکړي. ښه چې طالبان مجبوره دي او امریکا غواړي افغانستان د لاسه ورنکړي او خلیلزاد بیا میدان ته رادغه کړی. تاسې وایاست چې د خلیلزاد رول هم ډېر قوي دی طالبانو باندې وسه رسیږي او امریکا سره هم ښه تعامل ته دوی چمتو کولی شي. څه بدلونونه به دا سړی راولي افغانستان کې؟ زه یو شي ته به دغه وکړم ستاسو توجه راواړم تاریخ ته نه. 15 فقره‌ای پلان د ملګرو ملتونو د ډاکټر نجیب په وخت کې چې باید یو شورا راغلی وای ډاکټر نجیب دغه شورا ته قدرت تسلیم کړی وای. دلته پاکستان چې کوچنۍ بریتانیا ورته ویلی شو یعنی لاسپوسته هېواد دی دغه پروګرام یې څنګه ګډ وډ کړي بالاخره افغانستان کومه خواته بعد هغه تاسې ګورئ چې هغه وخت چې د دوی قرارداد لاسلیک شو دلته د آیسای رئیس فیض امید په کابل کې سرینا هوټل ته راغی او دغه په اصطلاح پروګرام یې هغه څوک چې په دوی کې و هغوی ته بس هغه یوه خواته کړه قدرت یې ټول قندهار ته ورکړه او بالاخره هیبت الله یې هلته کېنوله یا هر شکل چې سو تاسې وګوره دا حالت خو پاکستان راولي. اوس خپل پاکستان په جنجال کې اخته دی. دغه دپاره امریکې د پاکستان خوشحال نه دی. که تاسې لیدلی اورېدلی ترامپ خپله وویلې چې پاکستان د موږ سره دښمني کړی د موږ نه یې پیسې اخیستې او موږ یې وژلي یو. اوس نو دغه حالت راغلی دی چې پر پاکستان باندې دا پاکستان خو داسې نه دی چې په خپل سر دا وضعیت د پاکستان خراب شوی دی. دا ټول هېوادونه شوروي پخواني شوروي اتحاد چې پاکستان یو تختې خیز و د افغانستان په مقابل کې
بالاخره څه کارونه وکړه دوی د یاد نه دي وتلي. امریکا هم په د 45 کالو کې دا ګوري چې پاکستان لکه د شیري غوا همیشه. نادم صاحب زمونږ بحث وګڼ نشي. زما پوښتنه دا وه چې خلیلزاد دا دومره مؤثر چې تاسې بولئ په طالبانو باندې راتلونکي د افغانستان لپاره څه منلی شي؟ څه به ومني؟ نه خلیلزاد خو اول خو دا طالبان چې په دوی کې خلیلزاد باندې ډېر اعتبار لري او د طالبان د خبرې هم مني. یو دغه زنداني خوشي کېدلو د اوسنیت په حساب باندې چې خلیلزاد په خپل ایکس کې داسې نوشته کوي نه. اوس نو خلیلزاد د دوی په ژبه په پښتو دري دوی ته ویلی سي چې داسې مه کوئ چې تاسې سقوط خواته ولاړ شئ. زه تاسو ته وایم چې پخوا چې تا د طالب قصې کولې خبرې کولې خلک به ویل ښه دی. اوس چې یو صفت د طالب چې وکړي په افغانستان کې خلک د تا څخه مخ ګرځوي. دې حالت خلک رسېدلي دي. یعنې طالبان د انزوا په حالت کې دي. دننه په ولس کې هم دوی یو غټ واټن پیدا شوی دی د خلکو او د طالبانو د دولت په منځ کې. نو دغه بد حالت دی چې خلیلزاد په دې پوه دی چې باید دوی پوه کړي چې وضعیت به خراب دی او تاسې باید چې په خبرو د خلکو د ولس غوښتنې ومنئ، د دنیا غوښتنې ومنئ. څوک بشر ملاحت کوي او مکتبونه خلاص کوي، پوهنتونونه او ښځو ته حق ورکوي د کار. دا ټول شیان چې خلیلزاد ورته ویلي دي. خالدي صاحب تاسې راته ووایاست چې آیا خلیلزاد غواړي چې یا د خلیلزاد ماموریت همدا دی درته ښکاري چې طالبان له سقوط نه وژغوري؟ او که فکر کوئ چې د امریکا غوښتنې، زما یو ډیر جالبه پوښتنه دلته پیدا شوه چې هغه امریکا چې 4 کاله افغانستان پرېښوده او طالبانو دا خوند وڅکه چې که زه د چین سره اړیکې وپالم نو څه به ترلاسه کړم، که زه د امریکا سره اړیکې وپالم نو څه به ترلاسه کړم، که زه د روسیې سره اړیکې وپالم نو څه به ترلاسه کړم، که زه د ایران سره اړیکې وپالم نو څه به ترلاسه کړم، که زه د امریکا سره هیڅ اړیکې ونه پالم نو څه شی به بایلم، که زه امریکا سره اړیکې وپالم نو څه شی به وګټم. دغسې شرایطو باندې پوه شوي طالبان چې امریکا پریښي اوس امریکا یو ډول موثریت هم داسې ښکاري چې کله څوک شاوخوا ګاونډیان وګوري چې هغه زما د امریکا نه ښه ملاتړ کولی شي نو بیا امریکا ته څه ضرورت پاتې کېږي. داسې وخت کې د امریکا بیرته را میدان ته کېدل څومره موثر بولي چې د افغانستان په هغه معادله کې به دوی ښه مثبت رول ترلاسه کړی شي. محترم شینواری صاحب، من میره در این جواب میتونم که راحتر توضیح بدم. فراموش نکنیم که توافقنامه دوحه به صورت کامل تطبیق نشده. توافقنامه دوحه یک قسمت اولش تطبیق شده، قسمت دومش که موضوع مذاکرات بین الافغانی باشه تطبیق نشده و این کار کی همراه طالبان این مذاکره کرده بود؟ خلیلزاد بود. حالا امریکا که غیر رسمی روان کرده یا به صورت شخصی روانش کرده که تو برو همراه طالبان تماس بگی، همیست که طالبان را میگه که برادر تو یک قسمت توافقنامه را که ما برای شرایط فراهم کردیم و حکومت ساقط شد، کمک خود از حکومت سابقه پس کردیم و او حکومت ساقط شد، تو آمدی دولت گرفتی خود دوم قسمت دوم توافقنامه که عبارت باشه از ایجاد یک دولت ملی با همکاری با مذاکرات بین الافغانی، این خود تکمیل نکردی. مذاکرات بین الافغانی در دوحه اجرا میشد خود طالبان شرکت نکردن، ده جلسهش نکردن شرکت و این خلیلزاد کسی است که میتونه ایره به طالبان گوشزد کنه که این مکلفیت شماست که اینمی مذاکرات بین الافغانی را شما آغاز کنین. اگه این از طریق لوح جرگه میشه، یعنی به نظر من شخص من این یگانه راهش ایجاد لوح جرگه است، برای که اگه آوردن او چهره های منفور گذشته، جنگ سالارهای گذشته، دوستم و یاس و دیگه ما مذاکرات هیچ کار نداریم. بنابراین یگانه راهش است که یک لوح جرگه باید دایر شود که نمادهای تمام مردم افغانستان در او سهم بگیرن که با او در او طالبا بتونن قسم قبلا گفته شد یک قانون اساسی تصویب شود و مردم در دولت در اداره امور خود سهم بگیرن. دیگه ای که خلیلزاد بسیار مسائل میتونه مستقیم همراه طالبان مطرح کنه، ولی که در ظرف 3 سال که همراه طالبان مذاکره میکرد تمام مسائل مطرح شده بود.
با شمول استفاده از امکان سیاسی از افغانستان، با شمول از این که افغانستان چطور با منافع امریکا در زیر طالبان که باشه، زیر دولت طالبان منافع امریکا را اینجا حفظ کنه. این مسائل کلش مطرح شده بودم برای طالبان. این زبیلای مجاهد میگم ما مسائل خارجی رکت امریکایی و گپ نمیدیم، گپ مفت و هواییست، این گپ بسیار بی‌معنی است. طالبان در ظرف 3 سال امروی مذاکرات که امروی خلیزات کردن این مسائلی صحبت میکردن. پس وقت چرا صحبت میکردی که حالا نمیکنی؟ در وقت که صحبت میکردی راجع به نمی حقوق مردم افغانستان صحبت میکردی، راجع به زندانیا صحبت میکردی، حتی این زندانیای طالبان را که آزاد کرد در وقت جمهوری، این پیشنهاد خلیلزاد بود. این خلیلزاد و این پومپیو این امیر توفه داد برای طالبان، اونم چند هزار طالب را که آزاد کردن. این طالبان تقاضا نکرده بودن. این در کتاب چیز موجود است، امی مشاور امنیت ملی اول ترامپ در کتابش موجود، در اتاقی که همه حرفا واقع شد، در اون کتابی است. بنابراین طالبان در پیش خلیلزاد هیچ چیز مخفی ندارن، همه چیز از یا پیش خلیلزاد واضح است. این چیز را پود کنن میتونن طالبان از او. و این که طالبان چی میگن اینجا آمدن در افغانستان و از خیلات امریکا و از خیلات ازی که کمک از دولت گذشته پس کردن و شرایط بین‌المللی قسم فراهم شد که دولت افغانستان سقوط کرد، یا انال غبغبه در گرون خود پرتن که ما کت چین و روسیه و ایران و امریکا نظر به تقاضاهای خود صحبت میکنیم. این خب امر خوب است اگه این بزانن کرده، اما خالدی صاحب تاسو خود ذات په موثریت باندې وغږیدئ، خو دا پوښتنه زما پاتې شوه چې هغه امریکا څنګه د دوحې تړون ټولو مادو تطبیق د طالبانو سره بریالي ورګرځیدای شي، چې حال دا دی چې طالبانو په دې 4 کلونو کې د امریکا د ډیرو قوي رقیبانو سره د اړیکو لرلو خوند څکلی دی، یعنی کې دې ضرورت هم ورته ونه لري. نو ضرورت لري طالبان، ځکه چې طالبان وګوره کوم مملکت هیواد په رسمیت پیژندلی، یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، دا خو یو جزیره ده په ټول دنیا کې طالبان حکومت، دا خو نه، دا خو 3 کاله تیر که دا مگر تر ابد پوری به همداسې وي چې هیڅ مملکت د ګاونډي نه نیولې تر امریکا پورې تر روسیې پورې د په رسمیت ونه پیژني. دا خو نه کیږي. دا خو یو مملکت په دې توګه چیرته نه رسیږي. دا خو بالاخره د افغانستان خلک باندې انقلاب کوي کنه. اوس خو دا خلک خوشاله دي په افغانستان کې چې جنگ نشته، بربادي نشته، دا تلفات نشته، مو خوشاله د دولت نه چې دغه دمون امنیت راوړي. مگر 15 کاله بعد خلک د امنیت موضوع مثلا نه وی کنه، هغه ته ډوډۍ، کور، کالی دا شان مطرح دي، دوی ته د تعلیم، پیشرفت، انکشاف دغه مسائل مطرح کیږي. دا خو طالبان اوس کولای شي په دې موضوع خلک وغولوي، مگر په آینده کې خو نشي کولای. خلک بالاخره دوی باندې هم د خپل طالبان ور باندې انقلاب کوي، مگر دا ټول طالبان د ځوانان چې دي، دا د هبت الله او د وزیر دا څه چې دی، دا مدیر عمومي چې دی، د دې او د وزیر تعلیمات عالی پسې دي که د خپل ځوانانو طالب ځوانانو چې د افغانستان د ملي ګټو دوی ته اهمیت لري، د هغوی پسې دي. بالاخره خو دا موضوع دیتا راځي چې خلک څه غواړي، او دا که دغه هیڅ حکومت نشي کولی چې د خلکو غوښتنې تر ابد پورې تر خپل لاندې کړي. د حکومتونو وظیفه خلکو ته خدمت دی. که خلکو ته دوی خدمت نشي کولی د منځه ځي. دا په زور خدا تر ابد پورې نشي تطبیق کړي.
دا بالاخره دا مجبور دي طالبان چې خلکو ته غوږ ونیسي دغه جهان نړۍ هم چې دی د نورې ممالک چې دي خو دوی خو نشي کولی چې د خپلو خلکو تقاضاونه سترګې پټې کړي او د حکومت په رسمیت وپېژني. حتی روسیه یې نه دي پېژندلی، چین یې نه دی پېژندلی، نور څه غواړي، ایران یې نه دی په رسمیت پېژندلی، پاکستان دوی څه وو دوست او ملګري اوس دوی سره هملاره نه ده. صحیح. زه راځم تاسو ته په دې رابطه باندې نور خبر درسره ولرم. دغه د پاکستان خبره یاد شوه، ولې پاکستان یو ډول ډارېدلی دی چې نادم صاحب چې بیا یې ځانګړی استازی خلیلزاد لا د کابل پښه نه وایستلې چې ځانګړي استازي د پاکستان بیا په کابل پښه او قدم کېښوده. څه شي ډارولی پاکستان؟ او بل دا دی چې څومره دا یو لوی فرصت دی طالبانو ته چې خلیلزاد سره په تعامل باندې د خلیلزاد له لارې امریکا سره په تعامل باندې ځان د سقوط نه وژغوري. تاسو ورته اشاره وکړه. زه خو اول دا وایم چې دغه طالبان دي دا پیغور نه دی، یو حقیقت دی. د مثلا دغه ذبیح الله مجاهد چې ویان دی ګوري چې مثلا دی ناست دی، دا میکروفون چې دی خبرې کوي دا د چا دی، دا برق چې چالاني د چا دی، په دغه موټر کې چې سپریږي دا موټر د چا دی، په دا سړک چې ځي دا موټر د سړک د چا دی، دا برقونه چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په لاینونو راغلي دا د چا د پیسو، ټول د امریکې پیسې دي، دا ټول د دوی دي. دوی خو باید په دې پوه سي چې موږ خو چې رالو دا تنظیمي جنګونه چې وو ټول یې وران کړي چې په افغانستان کې پاتې نه سو. خلیلزاد یې وخت وویل چې زه چې رالم یو قلم او کتابچه لا نه و، یو میز او چوکۍ نه و، خو دا ټول ګونه امریکې جوړ کړي. واقعیت دغه دی نه. اوس باید دغه نه موږ ګټه پورته کړو. اوس مثلا په دې شرایط کې داسې هېوادونه لکه خصوصا پاکستان او ایران موږ څنګ ته ولاړ دي چې هېڅ ښه نیت د افغانستان دپاره نه لري. اوس پاکستان خو دوی هوښیاران دي، وارخطا شوله، دلته خلیلزاد راله، هیات راله، ممکن چې دلته تعامل وسي، دلته افغانستان په رسمیت وپېژندل شي، افغانستان د خپل بینالمللي حیثیت به بیرته پیدا کړي. دلته او وضعیت د پاکستان ډېر کړکېچن حالت دی، ډېر. تاسې بلوچستان وګورئ، تاسې ټي ټي پي وګورئ، تاسې پي ټي ایم وګورئ، تاسې سندیان وګورئ، ټول راپورته شوي دي او د پاکستان د تجزیې په حالت کې دی. په دې حالت کې دوی د پاکستانیان هم هوښیاران دي راغلي دي چې دلته د طالبان سره خبرې وکړي چې که وسي چې د طالبانو سره خپل اړیکې ښې کړي، په دې چې د شا لخوا د دوی لخوا په سلا مداخله نه وي چې دوی د دوی وضعیت خراب. دغه دپاره دغه صادق خان راغلی د طالبان سره خبرې کوي او دوی ډار لري چې کېدای شي چې امریکې د هند سره یو ځای دی ټول دغه حالت چې په پاکستان کې راغلی تر شا وي. په دې چې ټرمپ په کراتو ویلی دی چې پاکستان مونږ ته ډېر جفا کړی او مونږ د شا د خوا په خنجر وغلیو. دا ټول مسایل دي چې راټول شوي دي او صادق خان په ځغاسته راغلی کابل ته چې د ځانه کې چې څه خبرې تېر شوي دي. او دا طالبانو ته څومره لوی فرصت دی چې که اړیکې د امریکا سره جوړول غواړي، بیا یې همغه پخوانی ملګری خلیلزاد ورته رامخې راشي کړی دی، د ده په توسط باندې د اړیکې سمې کړي، که نه دوی سقوط کېږي. دا واقعا یو ښه فرصت دی د طالب دپاره که دوی سیاست متاسفانه چې هغه طالبان چې په دوی کې وو هغه مخکې چې تاسو ویل چې یو خواته شوي دي هغه دونه دغه نه لري او دلته قدرت متمرکز دی، انحصار دی په کندهار کې چې هغه دې ته توجه نه لري. تاسو په یاد دی چې ملا مادامار اخوند د بن لادن په خاطر باندې افغانستان کومې حالت ته ورسوله چې د موږ مېلمه دی. اوس هم که چیرې هغه سړی چې په کندهار کې ناست دی ملا هیبت الله او ځان ټینګ کړي او په اصطلاح په سیاست ځان پوه نه کړي، په واقعیاتو باندې ځان پوه نه کړي، افغانستان به بد حالت ته ځي. نو دا به ښیي چې دوی د دغه خلیلزاد نه ښه استفاده وشي او د دوی سره ښه اړیکې لري او د ده د لارې وکولی شي د امریکې سره دنیا سره تعامل وکړي. بالاخره یوه لویه جرګه دې دایره کړي، هغه مادې چې نه دي تطبیق شوي دي لکه خالدي صاحب چې ویله تطبیق شي، بالاخره د دغه پر بنیاد باندې د سرپرستي نه دا دولت ووځي او دایمي او دولت جوړ شي، اساسي قانون جوړ شي، بالاخره افغانستان یوې خوا ته ولاړ شي او واقعي استازي دې راوبلل شي د افغانستان تحصیل کړي خلک. ته نه خو صحیح ده چې هغه غله خو نه زه غواړم د خالدي صاحب نه زازی صاحب نه تاسې چې برته راشي، خو افغانستان 40 میلیونه نفوس لري، ډېر شخصیتونه په بهر او په داخل د افغانستان کې شته
چې د دوی څخه کولای شي ګټه پورته کړي، بالاخره وطنپاله او متحد هیوادوال لرو، متخصصین لرو چې دوی کولای شي دغه لاره وښیي. ډیره زیاته مننه. زازا صاحب ستاسې اړیکه موږ سره 2-3 وارې د تخنیکي ستونزو ښکار شوه، ښه شوه چې بیرته راغلی. دلته بحث په دې باندې وشو چې طالبان یو ډیر لوی فرصت لري چې دا ځلې د پخوانیو اشتباهاتو جبران هم وکړي. خلیلزاد د دوی پخوانی ملګری بیرته ورته امریکا رامخې ته کړی، د ده په توسط باندې د امریکا سره د افغانستان اړیکې ښې کړي، د انزوا نه ووځي، مشروع نظام رامنځته کړي او داسې یو څه وکړي چې د طالبانو پکې ګټئ، د افغانانو پکې ګټئ. دویمه خبره دا ده چې که تاسو راته ووایئ چې دا د پاکستان د ځانګړي استازي سفر کابل ته، دا د خلیلزاد د سفر سره څومره تړاو لري؟ تاسې به هلته خبرېږئ، د خلکو نه به مو اورېدلي. مننه کمشنر صاحب، بخښنه غواړم لږ ستونزه شوه. انشاءالله اول خو دا خبره د شینوار صاحب محترم چې په دې کې څوک شوبه نشته چې دمګړی طالبان پر ټول افغانستان باندې حاکمیت لري او دا به تاریخ هم سره لیکي چې دا ځلې د اسلامي امارت پالیسیګانې، سیاستونه، ستراتیژیګانې سره کم غوره کوي او بیا به افغانستان د پرمختګ بلور سو کوي. که خدای نخواسته بیا د 2001 حادثه یا هغه فعالیتونه، سیاستونه تکرارېږي. دا به راتلونکي واضح کړي، خو راتلونکي نسلونه به دا هم بیا سره تایید کړي یا رد کړي چې افغانان صرف د جنگ په میدان کې مبارز یا بریالي یا غښتلي نه دي، بلکې سیاست کې یا کامیاب دي یا ناکام دي. دا پړه به دا ځلې د اسلامي امارت تر عنوان لاندې وي، ځکه چې الله عز وجل دا ځلې پر طالبانو باندې ډیر زیات رحمت یا برکت یا کامیابي یا پیروزي برخه کړې ده چې افغانستان هغه مکمل واک او اختیار لاس کې ورکړی ده چې ښه واخله، سیاست سره کم غوره کوي، اقتصاد سره کم غوره کوي، ستراتیژیګانې سره کم غوره کوي، هغه څه تر سره کوي چې تا په دغه 20 کلنې دورې کې ما سره، الله سره او هغه اشخاصو سره، هغه افراد سره چې پر دغه لار کې خپله وینه نظرانه کړله هغو سره کړې وه. اسلامي امارت به د دغه فرصت څخه اعظمي ګټه واخلي، پرې نه ږدي چې بیا ځلې افغانستان د هغه تیرو په شان باندې د لیوانو لاسو ته ولویږي او بیا ځلې افغانستان خدای نخواسته سیاسي خلا رامنځته شي او بیا ځلې خدای نخواسته افغانستان د بیا د کوم ابرقدرت د قربانیو سبب شي. دا ځلې بیا د افغانستان اسلامي امارت داسې پالیسیګانې، داسې سیاستونه سره غوره کړي چې د ملت پر خوښه باندې وي، د قومونو پر تړون باندې وي، د ملتونو، د سازمانونو، د افرادو، د اشخاصو، د تمایلو پر شان باندې وي. ځکه چې اسلامي امارت یو چارواکی هم له دې څخه نه انکار کوي او نه دا رد کړی دی چې دغه انقلاب د عام ولس پر ملتیا او پر غوښتنه او پر دغه شاباسي باندې منځته راغلی دی او کامیاب شوی د بری لاس شوی دی. اوس باید د خپلو هغو ملت چې تر شا یې ولاړو باید دغه غوښتنو ته باید غوږ کېږدي. د عام ولس ډېر عادي او ډېر ادنا غوښتنې دي چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوم چې ټول دنیا کې چې هغه ادناترینې، کمزورترینې او وړترینې غوښتنې له خپل حکومت څخه لري، هغه د افغانستان عام ولس یا عام ملت دی. لکه په اوسنیو شرایطو کې چې غواړي چې نور څه نه غواړو چې وزارت او ریاست او راکه یا پاچاهي راکه نه، د جنکیانو پر مخ باندې مکتبونو دروازې خلاصې شي چې اوسنیو شرایطو کې عام داخلي انزوا ته حکومت مخامخ کړی دی او په برهني سطح کې بیا ټول افغانستان چې هغه چې انزوا سره مخامخ کړی دی. دویم پانتونونو غوښتنه ده، دریم د ځوانانو بیکاري ده. دغه ته په داخل کې که چېرته مصرفیتونه پیدا شي که نوي د آوټسورس د ستراتیژي څخه کار واخیستل شي په داخل د افغانستان کې چې کوم ځوانان دي چې کاري فرصتونه نه لري، په خارج کې په قانوني ډول باندې فرصتونه پیدا شي. دریم همدغه ملت و، همدغه قومونه و، همدغه مخور و، همدغه مشران و، همدغه ولایتونه و، همدغه ولسوالۍ وي چې طالبانو سره مرستې کولې. اوس باید هغه قومونه، هغه ملتونه له پامه ونه غورځول شي. د ملي جرګې یا د ملي شورا یا د هر نوم چې دوی ورکوي چې هغه په شریعت کې هم امر ورته شوی دی، په قرآن عظیم الشان کې هم امر ورته شوی دی، په حدیثو روایتونو کې هم امر ورته شوی دی چې یو شورا راوغواړي، مشران راوغواړي، کشران راوغواړي، علما راوغواړي، هر قوم څخه، هر ډلې څخه، هر ډلې ټپر څخه څوک یو اشخاص یا استاد راوغواړي چې دغه هغه مشکلات چې په داخلي او په بین المللي سطح باندې زیږول شوي دي د مشروعیت د نشتون له کبله، آیا په داخل کې د هغه د سرپرستۍ د مشکل له وجې پیدا شوي دي، هغه ته د ملي جرګې په تصامیم باندې آخري نقطه ورکړي. اوله نقطه کې پر دغه جرګه کې بحث وشي چې موږ سره امریکا پر څه باندې مشکلات لري او کومه لار ورسره غوره کړو. موږ په داخل کې حکومت او ملت
کوم نقطو کې مشکلات لري، کوم کې سوء تفاهمات لري او کوم لار ورته غوره کړو. ښه درېمه نقطه اساسي قانون به پر کوم بنیاد باندې جوړیږي ترڅو الله عزوجل هم پکې راضي وي او هغه شریعت هم پکې نافذ شوی وي او زمونږ قوانین زمونږ رسم و رواج زمونږ هغه عنعنات هم پکې مد نظر نیول شوی وي. دا ټول هغه نقطې دي چې د اسلامي امارت لپاره په راتلونکي کې هم منفي تله کې چول کېږي هم په مثبت کې چول کېږي، ځکه چې الله په اوسني شرایطو کې دوی ته خپلواکي هم ورکړي، ازادي هم ورکړي. ساتل فکر کوم چې په تک د هغه چارواکو چې اوس پر رس کې دي هغه باندې فرض دی چې ترڅو د هغه شهیدانو هغه کونډو بور یتیمانو چې هغه پر دغه لار کې خپل بچیان نظرانه کړي وو د نظام ساتنه وکړي، د دغه لپاره چې د خپل کلونو کې قربانیان واخیستل دغه نظام ساتنه بیا په پالیسيګانو کېږي، سیاستونو کېږي، نړیوالو سره پر هغه نقطو کې تعامل باندې کېږي چې الته نه شریعت خلاف وي، نه د عنعنات خلاف وي، نه د فرهنګ خلاف وي، نه د رسم رواج خلاف وي. صحیح. او د پاکستان استازي کلن راته وایي چې څه د لپاره راغلی او د سفر سره څه تړاو لري د خلیلزاد؟ د خلیلزاد راتګ د ټولو هغو پیشبینیانو یا د ټولو هغو خیالاتو یا د هغو تعبیرونو پر خلاف باندې وو. افغانستان ته د خلیلزاد سفر چې زمونږ ګاونډیانو په سیمه کې هیوادونو درلودله چې د ټرمپ د راتګ څخه وروسته به د امریکا او د افغانستان ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته شي. خو برعکس د خلیلزاد راتګ سره افغانستان او د امریکا ترمنځ فاصلې کمې شولې. زما پر اند باندې سیاسي مشکلات فصل کېږي د څېړونکو یا د سیاسونو د لخلې. همدغه پاکستان هم وانګیرله چې هغه تشویشات چې دوی لري ګویا چې خلیلزاد افغانستان ته راغلی دی په کوم موضوعاتو غږېدلی دی، په کومو مشکلاتو غږېدلی او راتلونکي څه پروګرام او پالیسیګانې امریکا او افغانستان مد نظر نیول شوي دي. زما په اند باندې دغه شخص د دې لپاره راغلی چې پر دې باندې پوه شي چې راتلونکي کې به د امریکا او د افغانستان ترمنځ ارتباطات پر کوم محور باندې چلیږي. ډېره زیاته مننه خالدي صاحب. زه بحث راټولوم، ستاسې ډېر لنډ نظر به واخلم. هغه طالبان چې د سیمو ګاونډیان خپل پخواني دوستان ور باندې شکمن دي، ورسره په جنجال کې دي. روس چین غونډې هیواد ورته د یو ډول اندېښنې له وجې نه رانږدې کېږي، نور خپل ولس ترېنه خپله رایه یو ډول اخیستې ده، خپل هغه جنګیالي په کعبې شریفه کې ودرېږي ویډیو کوي چې نور زه د طالبانو نه بیزاره یم، موږ د طالبانو نه بیزاره یو. نجونې ورته سهار او ماښام خیرې کوي چې مکتب دې راباندې بند کړی دی، او امریکا هم ورته سره خطونه کش کوي چې دا ونه کې دا ونه کې خیر دې نشته دی. دغه طالبانو سره اوس د فرصت په ډول باندې کومه یوه لاره پاتې ده، کومه یوه لاره ونیسي چې که چېرته دوی غواړي د نړۍ سره بیرته د افغانستان اړیکې نورماله شي؟ طالبان باید د خلکو د افغانستان د خلکو مشروعیت ترلاسه کړي تر څو چې د افغانستان د خلکو لخوا طالبان ته مشروعیت ورنکړل شي د یوه لوی جرګې لخوا طالبان یو مشروع حکومت نه بلل کیږي. دا ډېر مهم دی ځکه چې د یو لوی جرګې په اساس د دولت او د خلکو ترمنځ یو توافق منځته راځي. دا توافق د یو چې خلک څه غواړي، حکومت څه غواړي، حکومت مکلفیتونه څه دي، د خلکو مکلفیتونه څه دي. اوس خو موږ هیڅ نه لرو. اوس خو موږ دا حکومت د طالبانو چې دی دا خو بې قانونه حکومت دی، د اساسي قانون یې نه مني، هیڅ قانون د دوی که د دوی زړه وي دا ټول قوانین د دوی په اساس باید لغوه شي، باید د منځ ایسته شي، ځکه چې دوی په قانون باندې اعتبار نه لري. د قانون چې د خلکو لخوا او د شورا لخوا تصویب شوی د دوی په تقاضا نه ده. نو دغه حکومت چې د بې قانونه حکومت دی او د حکم د فرمان لخوا اداره کیږي، په اساس اداره کیږي، د امیر المؤمنین لخوا اداره کیږي، دا مشروعیت نه لري د خلکو لپاره. دا د دې د خاطر دنیای په رسمیت نه پیژني. دغه مشکل باید طالبانو خپل خلکو سره، افغانستان خلکو سره اول حل کړي، بیا د نور سره. ډېره زیاته مننه. نادم صاحب ډېر لنډ راته ووایاست، خلیلزاد باندې ډېرې زیاتې نیوکې دي، د 15 کالو راهیسې د افغانستان په معضله کې ښکېل دی او بالاخره مخ هم داسې ډېر پاک نه ښودل کېږي، په دې مسلو کې لاس هم ډېر پاک نه ښودل کېږي او هر سړی ورته وایي چې نور د افغانستان په مسایلو نه ته باید لاس واخلې. که چېرته دا سړی
بیا هم افغانستان ته ښه نیت ثابتول غواړي او تاسې وایاست چې کیدای شي په ډیر قوي رول باندې راڅرګند شي د ده مسؤلیتونه څنګه دي د افغانستان په رابطه باندې که لنډ راته ووایاست. خلیلزاد په کرات ویلي چې زه چې تحصیل دپاره تلم د ما مور زما د نیکتایي نه ونیول چې افغانستان هیر نه کړي. ولې زه هر ګړی داسې فکر کوم چې د زما مور لاس زما په ګریوان کې دی. دا اوس تاسې داسې فکر وکئ چې د ده پر ځای که بل څوک سفیر د امریکا په افغانستان کې وای دا کارونه چې په افغانستان کې وسوه صحیح دي چې نیمګړتیاوې ډېرې وي اما بل څوک به دا کار کولی شو. افغانستان خو تاسې خبر یاست خو خلیلزاد وایي زه چې رالم یو میز چوکي نه وو هېڅ شی نه وو هېڅ شی. اوس وګورئ افغانستان فقط په تیار کړي ګوله باندې ټول ناست دي د طالبان ټول جوړ شان جوړ سره. نو دا ټول خلیلزاد ډېر هلې وکړي. اوس هم خلیلزاد تیار دی آرام ناست نه دی د وطن دپاره زړه یې سوځي همیشه غږ پورته کوي د افغانستان دپاره او دا انشاءالله که زه فکر کوم چې خلیلزاد څه چې په توان ولري هغه د افغانستان دپاره کوي. په دې چې د ده په نیت باندې ښه پوهېږي او د تاسو دوستان هم پوهېږي چې خلیلزاد ښه نیت لري. خلیلزاد نو منتها خلیلزاد داسې هم نشي کولی چې هر څه پرېږدي فقط د امریکې منافع پرېږدي او افغانستان ته منډې کړي. نه هغه د امریکې منافع په نظر کې نیسي. اما دا ښه دی چې یو افغان دومره ځای ته رسېدلی امریکې ته چې کولی شي د افغانستان په ګټه کار وکړي. که دغه خلیلزاد یا یو پاکستاني ایراني یو بل څوک وای حتما دلته مجسمه یې جوړوله. متاسفانه چې په افغانستان کې ښه ژوندی نه لرو او چې مړ شو به یې ښه سړی و. افغانستان دغه صحیح. زازی صاحب د خلیلزاد په رابطه باندې تاسو ته ویل لرئ دغه سړی پاتې شي د افغانستان په مسله کې ښکیل او که دی هم باید نور د دې موضوع نه ځان وباسي پښه دې وباسي ځکه خلک وایي چې د خپل لیمور د هغه لاس خیال تر اوسه نه دی ساتلی چې د ګریوان ته اچولی او د افغانستان شنواری صاحب د خلیلزاد ډېر لوی چپټر دی چې د څه کړي دي او څه کوي او څه پروګرام لري او څه پلانونه لري خو خلیلزاد سره ډېر لوی چانس دی ډېر لوی فرصت دی او ډېر پر دغه موقف باندې دی چې هغه کولی شي اوسني شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېر څه وکړي. اوسني شرایطو کې په شکل حالو باندې د رسمیت د نشتون له وجې مستقیم یا غیر مستقیم مثبت یا منفي تاثیرات پر عام ولس باندې دي. عام ولس بېکاره کېږي، عام ولس غریب کېږي، عام ولس فقیر کېږي، عام ولس مجبور کېږي. دا ټول فشارونه پر عام ولس باندې دي. دغه تحمل نقطې چې د غرب او د افغانستان ترمنځ چې دي د دوی ترمنځ د وصال نقطې خلیلزاد صاحب دغه کولی شي جوړولی شو. که چېرته صادقانه ډول باندې دی هغه سپارل شوی ماموریت چې خپلې مور څخه ورپاتې دی چې زوی افغانستان هېر نه کړي. زه فکر کوم اوسني شرایطو کې خلیلزاد ډېر ستر رول لوبولی شي. په اخیر یو ټکی که راته تاسې ووایاست خلیلزي صاحب خلیلزاد نه غوښتنه د افغانانو څه کیدی شي؟ د افغانانو غوښتنه د خلیلزاد د یو افغان باندې څه غوښتنه کولی شي؟ خلیلزاد یو امریکایي سیټیزن دی یو افغان اصل امریکایي دی. زما په نظر د افغانستان په موضوع باندې په شلو کال کې چې تیر شو ډېر منفي رول درلود. دې ته نه وایم چې د افغانستان د جمهوري دولت د ایجاد به د هغې د ختمېدو په مسله د هغې د ړنګېدو په موضوع باندې د ډېر منفي اغېزه درلوده په افغانستان. د افغانستان د خلک دې باندې ما په خپله زه مخکې د دې نه چې خلیلزاد مشهوره شي ما د دې کتابونه مقالې مې لوستې وو مخکې حتی د مخکې د دې نه اخري غوښتنه چې دې باندې ډېر اعتماد د افغانانو و چې دې به د افغانستان د آینده په باره کې ډېر اغېزه ولري ښه اغېزه ولري مګر دې د افغانستان د جمهوری نظام پرانیدو کې ډېر منفي رول ولوباوه. ډېر زیات مننه کور ودان خدای مو ژوندي لره.